د کہانی په شروعات کې مونږ یو خطرناک سنایپر وینو چې د دینوم ټراسا وی. دا ټراسا په یو غار کې ناسته د ودیته د یو افسر د وشتو اډر میلاو شوی وی. لږ وخت بعد په ایرپورټ کې د جهاز کېنی، خو چې څنګه د دې جهاز نه د افسر روزي نو ټراسا په خپل سنایپر باندې د افسر اولی او د افسر ډایرکټ مړ شي. دا ټراسا دومره خطرناک سنایپر وی چې په دې ایرپورټ کې موجوده ګارد ته پته هم ونه لګي چې دا ډس چا وکړو. ټراسا چې څنګه میشن مکمل کړي نو دا د خپل مور قبر خواته راشي چې دلته د دې پلار هم موجود وي. دا سنایپر چې کله هم څوک مړ کړي نو دا هغه توقره وړي د خپل پلار سره یګدي. دې ته د خلکو مړ کول خنه لګي، خدا اوس د دې عادت جوړ شوی وي، د دې په ذریعہ دې ته پیسې میلاويږي. اوس ټراسا د خپل پلار ته وایي چې ماته یو خطرناک میشن میلاو شوی دی، دا میشن به د یو کال پورې کول وي او کېدای شي زه نور ستاسو میلاو نشم. او دې ته د پلار وایي چې زه ستاسو سره په کال کې صرف یو ځل میلاويږم او ما ټوله ژوندۍ یوازې تیر کړه او نور د میشنونو پرې د زما سره پاتې کېږه. او ټراسا د خپل پلار ته وایي چې که هر څه زه به د میشن لزم، او په جواب کې دې ته د پلار وایي چې کته د میشن لاړې نو د بلې میش په 14 تاریخ به زه خودکشي کوم. ټراسا چې د خپل پلار نه دا خبر واوري نو ډیره خپه شي. اوس سین کټ شي، مونږ یو بل خطرناک کس وینو چې د دنوم لیوای وي او دا د سمندر غاړې ته خپه ناست وي. د دې لیوای په دنیا کې هیڅ څوک نه وي، دا یوازې ژوندۍ تیروي او په اصل کې دا اول خطرناک سنایپر او خدا اوس ریټایر شوی وي. په دې ټیم کې لیوای ته د خپل کیمپ نه میسج راشي چې زر تر زر کیمپ ته ځان را ورسوه. لیوای گاډي ته وخی جو کیمپ ته روان شي. په دې کیمپ کې د لیوای ملاقات د یو افسر سره وشي چې د دینوم بارکو وي. اوس بارکو د لیوای ته وایي چې تاسو یو خطرناک میشن لګم او هغه میشن صرف ته پوره کولای شي. او بیا ورته د بارکو وایي چې دا میشن دومره خطرناک دی چې کېدای شي ته ژوندۍ پاتې نشي. لیوای چې دا واوري نو ډیر خپه شي. اوس ورته بارکو وایي چې خپل تیاری شروع کړه چې دا میشن د یو کال پورې دی. د دې خبرې نه بعد لیوای به هوش کې په یو جهاز کې کېنه او دغه میشن طرف ته روان کی. لږ وخت بعد لیوای له هوش راشي نو دا پته نشته چې زه اوس چرته روان یم. دا دی فوجي ته وایي چې تاسو ما چرته وړئ نو دا فوجي ورته جواب نه ورکوي. یو څو منټه بعد دا فوجي دی لیوای ته आवाज وکړي چې ځان ته یې راوسته د میشن ځکه رانږدې شو. او بیا دا فوجي دی لیوای ته وایي چې څنګه تا موږ د جهاز نه کوز کو نو ته به پیاده 32 کیلومتره مزل کې حاله به د خپل میشن ځکه ته راسي. او لیوای اوس هم په یو او دوه کې حیران وي، د هیڅ نه نوي خبر. په دې ټیم کې لیوای ته پیراشوټ میلاو شو، دا د جهاز نه راودانګي وزمکه ته راکوشي. په دې ټیم کې لیوای پیاده روان شو 32 کیلومتر مزل وکي او اخر د خپل میشن ځکه ته ورسي. لیوای چې چپ چاپی رخیال وکي نو ورانه علاقه وي د انسانانو درک نه لګي. اوس د لیوای ملاقات د یو فوجي سره وشي چې د دنوم جیډي وي. د جیډي دلته یو کال پوره شوی وي، د ډیوټي اوس ختم شو، دا به اوس خپل کور ته ځي او اوس بدل د ډیوټي لیوای کوي. اوس لیوای د جیډي ته وایي چې دلته څه کار کول دي، زه خو د هیڅ نه نیم خبر. دا جیډي د لیوای ته وایي چې دلته یو کند ده او په دې کند کې خطرناک مخلوق اوسېږي چې ایلین ورته وایي او دغه ایلین به کنټرول کوي. او بیا ورته جیډي وایي چې مخامخ ته د رشیا یو پوسټ دی چې پاغه کې هم یو کس ډیوټي کوي، خو دغه سره به ته خبر نه کوي. او بیا ورته دا وایي چې د دې ځکه ته کور ته کال نشي کولای او ځان به تیار ساتي ځکه چې ایلین سټیم هم حمله کولای شي. جیډي د لیوای ته د ټوپکو د کیمرو مکمل معلومات ورکوي. بیا ورته وایي چې زه درنه وس کور ته ځم. دا جیډي ډیر خوشاله وي ځکه چې دا یو کال بعد کور ته ځي، خو دته دا پته نشته چې لږ وخت بعد زما سره څه کېدو والدي. اوس جیډي د لیوای نه رخصت راواخلي او پیاده روان شي چې دا لږ مخکې لاړ شي نو د هلیکاپټر راشي. دا هلیکاپټر د یو رسۍ راوړته د رسۍ په ذریعہ دا په هلیکاپټر پسې ونخلي. اوس د هلیکاپټر دا کمانډر دی جیډي ته وایي چې ته پر دای کسي، خو جیډي ورته وایي چې زه فوجي ما. دا کمانډر ټوپک راواخلي او دا جیډي وولي او بیا دا رسۍ کټ کې دا جیډي زمکه ته گزار کی. بارکو چې بدل ته څوک هم ډیوټي لراولې ګو نو هغه به ژوندۍ نه پرې خو دوه مړکاو به. په اصل کې به د کند کې د دې اهم څه پراته وي، خو هغه به مونږ ته روسته پته لګي. اوس مونږ لیوای وینو چې دا ټول سیستم ځان ته برابر کی، خو لږ وخت بعد دا تنگ شي ځکه چې دلته د انسانانو درک نه لګي. لیوای دلته ډېر ورځې تیری کی، خو یو ورځ دا د خپل پوسټ نه بهر ته راوځي. دا څنګه بهر ته راوځي نو په دې ټایم کې د رشیا د پوسټ نه ډزې شروع شي. دا اوس په خپل دوربین کې خیال کوي چې دا څوک دی، خو چې دا خیال وکي نو دته یو جنۍ په نظر راشي او دا هغه جنۍ وي چې د دینوم ټراسا وي، کوم چې موږ د کہانی په شروعات کې لیدلې و. او دا هم رشیا میشن لدی ځکه تر لګلی وي. دا لیوای چې څنګه د ټراسا ویني نو د ټراسا خوښ شي، خو دوی د یو بل سره خبرې نشي کولای ځکه چې د حکومت نصیر نه په دوی باندې پابندي وي. یو څو ورځې بعد د ټراسا برډې راشي، خو دا ډیر خپوي ځکه چې دې ته پلار ویلو چې زه په دې ورځ باندې خودکشي کوم. د دې اوس خبرو ته زړه شوی وي، خو دلته څوک نه وي. نو په دې ټایم کې دا یو بورډ راواخلي لیوای ته وایي چې ستاسو نوم دی. نو لیوای ورته خپل نوم وایي. بیا ورته د ټراسا وایي چې نن زما برډې ده، خو لیوای ورته څه نه وایي. ټراسا چې خیال وکي نو د لیوای پوسټ طرف ته د خطرناک کندې نه ایلین حمله روان وي. اوس ټراسا د لیوای ته وایي چې خکته خیال وکا. کله چې لیوای خکته خیال وکي نو ډیر ایلین د پوسټ طرف ته حمله روان وي. په دې ټایم کې لیوای خپل سنایپر راواخلي او په دې ایلین باندې ډزې شروع کی. لیوای خپل ټول ایلین مړ کی، خو یو ایلین د ټراسا ته نږدې شوی وي او بس په دې باندې حمله کوي. په دې ټایم کې لیوای د خپل سنایپر په ذریعہ د ایلین مړ کی او ټراسا بچ کی. اوس ټراسا دا سوچ کوي چې لیوای زه د مرګ نه بچ کلم او نور به زه د لیوای مدد کوم. یو څو
څو ورځې بعد دا ټراسا خپناسته وینو په دې ټایم کې دا ټراسا یو بورډ راواخلي دی لیوای ته وای چې زما پوسټ راځه لیوای چې دا ویني نو ډیر خوشاله شي دا اوس یو رسۍ راواخلي د ټوپک په ذریعہ د رشیا پوسټ رد ترولي چې دغه رسۍ ټراسا په یو ونه پسې وتړي لیوای په دې رسۍ پسې ځان وتړي دی پوسټ رد تر روان شي چې دا څنګه د کندې د منستر ورسي نو دا ونخلي خو بیا د لاسونو په ذریعہ د پوسټ ځان راورسي دوی دواړه د یو بل سره میلاو شو ډیر خوشاله شي ځان د روټي او پروګرام وکي چې سهار شي نو لیوای اوس واپس خپل پوسټ راځي نو دا پر رسۍ پسې ځان وتړي دی خپل پوسټ رد تر روان شي چې څنګه دا په دې رسۍ باندې منستر ورسي نو په دې ټایم کې ایلین راختلی وي دا رسۍ د اور په ذریعہ وشلې چې په دې سره د لیوای خکته کندې ته ولويږي راسا چې څنګه دا ویني نو خپل سنایپر راواخلي او ډایرکټ دا هم د کندې ته ودانګي او چې دا په دې کندې کې خکته خیال وکي نو لیوای نوې مړ شوی په یو ونه کې نخته وي په دې ټایم کې ټراسا راشي او د لیوای بچ کې دوی په دې کندې کې مخ په وړاندې روان شي دوی دواړه چې په دې کندې کې چپ چاپې خیال وکي نو هر طرف ته خطر وي په دې ټایم کې اوسو ایلین په دوی باندې حمله وکي خو دوی د خپل سنایپرو په ذریعہ باندې دغه ایلین مړ کې ځان بچ کی دوی چې په دې کندې کې لګ مخ کې لاړ شي نو دوی ته خطرناک شکلې مخ ته راشي دوی چې دا ویني نو ویریږي د دې ځکینه منډه کې خو چې دوی لګ مخ کې لاړ شي نو دوی ته یو وړوکی کمره په نظر راشي دوی چې څنګه د کمرې ته وردننه شي نو په دې کې د انسانانو ډانچي وي نور هیڅ نه وي لږ وخت بعد ایلین راشي بیا په دوی باندې حمله وکي خو دوی د دې ځکینه منډه کې دوی اوس منډه کړي دا چې دوی ته یو سورنګ په نظر راشي دوی د سورنګ ته وردننه شي په اصل کې دا سورنګ یو زړلې باټري وي په دې کې یو خطرناک میزایل جوړ شوی وي او هغه میزایل د بارکو وي اوس لیوای چې خیال وکي نو دته یو کمپیوټر په نظر راشي چې په دې کې لیکلي وي چې دلته یو خطرناک میزایل پروت دی دا د بارکو دی او بیا دا لیکلي وي چې کدا میزایل وډزیدو نو د 4 کیلومتره پورې هر څه ختموي په اصل کې بارکو د لیوای د دې کندې د حفاظت لپاره را لېږلی وي او دی به د دې کندې غلط استعمال کاوه اوس لیوای چې خیال وکي نو دته هغه خطرناک میزایل په نظر راشي په دې ټایم کې ټراسا راشي دی لیوای ته وای چې مونږ له دې کندې نظر تر زر وتل پکار دي دوی چې لګ مخ کې لاړ شي نو دوی ته یو څو گاډي په نظر راشي دوی په دې گاډي کې کینو روان شي او بیا پر اسو په ځان وتړي د دې کندې نه راوځي لیوای وز د ټراسا سره د پوسټ کې ناشته او د ټراسا ته وای چې کومګه یو کال ډیوټي پوره کو نو هم به مونږ مړ کوي او بیا د لیوای د ټراسا ته وای چې زه د خطرناک میزایل د زوم او د ټوله کند ختموم چې دلته نور څوک ډیوټي لرا نشي لیوای وز ټراسا ته وای چې زه خپل پوسټ زمو دغه میزایل سره یو بم کنیکټ کوم او ته زر تر زر د دې ځکینه وزه ځکه چې دا میزایل د 4 کیلومتره پورې هر څه ختمي وس لیوای راشي د دې میزایل سره یو بم کنیکټ کی او بیا خپل سنایپر راواخلی یو جدا ځکی ته لاړ شي په دې ټایم کې بارکو په هلیکاپټر کې راشي د خپل ځکی معاینه کوي خو چې څنګه دا ورسي نو په دې ټایم کې لیوای په دې بم باندې ډز وکي چې په دې سره د میزایل بلاست شي په دې کې دا بارکو ډایرکټ مړ شي د 4 کیلومتره پورې هر څه ختم شي ټراسا ځان بچ کی خو لیوای په دې دوړو کې ورک شي پته یې ونه لګي اوس ټراسا دا سوچ کوي چې لیوای مړ شوی دی نو دا راشي ته واپس راشي په هوټل کې دې ته جاب میلاو شي د دې په دې هوټل کې ډېر ورځې وشي خدا اوس هم په لیوای پسې ډېر خپوي لږ وخت بعد لیوای هم دې هوټل ته راشي ټراسا چې د لیوای ویني نو ډېر خوشاله شي او د دې ځکینه د دوی یو نوې ژوندۍ شروع شي مرګرو که ویډیو مو خوښ شوی نو چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو ورسره لایک کړئ والسلام